طالبانو افغان حکومت ته ډیر سخت جواب ورکړ او ملنډې پرې ووهلې. طالبان څه غواړي او ولې داسې وکړل او تازه یې حکومت څه ویلي، دا ټول حال را سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. خو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. وخت مو بخیر. طالبانو د حکومت مرکچی پلاوی رد کړ. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یوه تازه خپاره شوي بیان کې د حکومت لخوا اعلان شوي مذاکراتي پلاوی رد کړی. څو شېبې وړاندې د طالب اورپکو لخوا په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دولت لخوا اعلان شوی مرکچی پلاوی دوی ته د منلو وړ نه دی. مجاهد زیاتوي چې دوی له امریکایي لوري سره هوکړه کړې وه چې حکومت به د نورو افغانانو په شان د یوه جهاد په توګه له دوی سره په مذاکراتو کې ګډون کوي، نه د یو حکومت په توګه. دوی وړاندې په خپل خبرپاڼه کې زیاتوي که افغان حکومت غواړي یو تلپاتې سولې ته سره ورسیږو، پکار ده چې یوه باصلاحیته پلاوی چې په وینا یې له ټولو جهتونو څخه رامنځته شوی وي جوړ او د طالب اورپکو ویان وایي چې له اوسني اعلان شوي لیست نه ډیر جهتونه راضي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزیر لخوا د معصوم ستانکزي په مشرۍ یو 20 کسیز پلاوی اعلان شو. دغه مرکچی پلاوی کې له معصوم ستانکزي پرته چې د دغه پلاوی مشري کوي فاطمه ګیلاني، نادر نادري، عبدالمتین بیگ، فوزیه کوفی، زرار احمد مقبل، عبدالهادي ارغندیوال، محمد رسول طالب، حبیبه سرابی، ډاکټر غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجروح، مولوی عنایت الله بالغ، باتور دوستم، کلیم الله نقیبی، محمد ناطقی، جنرال ایوب انصاری، شهلا فرید، شریفه زرمتی، خالد نور او ډاکټر امین الله احمدي هم د دغه غړو په توګه اعلان شوي. د افغان کشالۍ د حل لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې په کور دننه سیمه او نړۍ کې هڅې روانې دي چې تیره میاشت په دوحه کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ لومړنۍ توافقنامه لاسلیک شوه. د دغه هوکړې لیک پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي په ګډون د 10 هیوادونو استازو ګډون درلود. د هوکړې یوه لیک برخه د دولت له 1000 بندیانو په بدل کې د طالب اورپکو 15,000 بندیان خوشي کول راغلي وو چې افغان ولسمشر هم په مشروط ډول دا شرط ومانه، خو زیاته یې کړه چې طالبان به په خپل تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا وسلوالو طالبانو په هوکړه کې یو بنسټیز ټکی له افغان دولت سره د طالبانو مخامخ خبرې وې. د یادونې وړ ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر افغان حکومت نیوکه کړې وه چې له طالبانو سره د مذاکراتو پلاوی په جوړولو کې پاتې راغلي. خو ولسمشر غني بیا د یادې برخې ځنډ د کرونا پر وړاندې مبارزه کې د حکومت بوختیاوې ګڼي. تر دې دمه حکومت امریکا او په افغان سولې کې ښکېلو لور کوم غبرګون نه دی ښودلی. دا و زموږ ویډیو که مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.